السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د روژې مبارکه میاشت ده او الله رب العزت د روژې د میاشتې له ډېر فضیلتونه ورکړي دي. حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هلاک دي شي هغه کس چا باندې چې د روژې میاشت راغله او هغې دومره عبادت الله رب العزت ته یې دومره عاجزي ونه کړه، دومره عبادت یې ونه کړه، ځان یې دومره نږدې نه کړه چا پې د خپل ټول عمر ګناهونه معاف کړي. نو په دې میاشت کې الله رب العزت د خپل رحم او د خپل کرم دروازې کلاو کړي او بندګانو ته وایي چې راشئ، لکه دا د ثواب یو لوټ مار دی. الله رب العزت په دې میاشت کې چې کوم دی د نفلو یا د هر عبادت د نفل یو که د فرض عبادت او یا چنده باندې سیوا ورکوي. نو په دې میاشت کې 3 دعاګانې د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي، چونکې په دې کې 3 عشرې دي، یو میاشت دی، نو اولې 10 ورځو دپاره خپل دعا ده، اولنۍ 10 ورځې چې کوم دي دې ته یې عشرې رحمت وایي، دویم ته یې عشرې مغفرت وایي او دریم ته یې نجات جهنم وایي، یعنی د جهنم نه د ازادۍ. نو اوس چونکې دویمه عشره شروع ده، په دې کې کومه دعا ده؟ اولنۍ عشره کې خو دا دعا وه چې رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اوس دویمه عشره ده، نو دویمې عشرې دعا دا ده چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. په دې کې مونږ الله ته دا سوال کوو چې یا الله زه ستانه د ټولو ګناهونو معافي غواړم، او یا الله چې کوم ګناهونه ما کړي دي، کوم رانه شوي دي، د هغې تا نه زه توبه غواړم، د هغې معافي درنه غواړم. نو په دې میاشت کې چې کوم دی د اولې عشرې نه اوس دا دویمه عشره شروع ده، نو په دې کې زیات تر زیات دا استغفار وایه چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. کومه چې درېیمه عشره شروع کېږي اخري 10 ورځې، نو هغې کې بیا درېیمه دعا ده چې هغه د جهنم نه د ازادۍ ده، او الله رب العزت دې موږ ټول د جهنم د اور نه په امان کې وساتي. نو انشاءالله هغه بیا په هغې بله ویډیو جوړوم، خو اوس چې تاسو څومره وخت درته میلاویږي نو دا دعا دا ډېر زیاته وایي چې الله رب العزت ګناهونه معاف کړي، د مرګ او د ژوند څه پته نه لګېږي، او الله رب العزت په دې میاشت کې خاص خپل بندګانو ته متوجي. نو الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم د الله په امان.